د ماښام د لمانځه په اړه باندې بعض خلک دا پوښتنه کوي چې سړی د امام سره درېیم رکعت ونیسي بیا به دا وروسته 2 رکعاته دی څنګه راګرځي. د دې مسلې وضاحت داسې دی کله چې سړی امام سره درېیم رکعت ونیوي امام سلام وګرځوي دی به ولاړ سي ثنا یعنې سبحانه به وایي اعوذ بالله و بسم الله به وایي الحمدلله به وایي سورت به وایي رکوع او سجده کولو وروسته به کښېني اتحیات به وایي در تشهد پورې بیا به ولاړ سي بیا به الحمدلله وایي او سورت به وایي رکوع سجده به وکړي بیا به کښېني او سلام به وګرځي. داسې نسي کولی چې دی ولاړ سي دوم رکعت دپاره هم په مابینځ کې کښېنني دوم رکعت هم په اول پسې کې ورسره شامله کړي. داسې نه ځکه تا یو رکعت نیولی دی نو امام چې کله سلام وګرځوي ته بل رکعت پوره کوې چې دا 2 سره یو ځای سي. د دې 2 رکعتو وروسته به اتحیات وایه بیا به د 3 رکعت دپاره ولاړېږي. د 3 رکعت دپاره چې ولاړ سولې نو بیا چې کله دې قرات او الحمدلله وویل رکوع دې وکړه سجده دې وکړه بیا به د اخر ناس دپاره کښېنه په دا رقم راګرځي. بعض کسان چې کله امام سلام وګرځي دی ولاړ سي دا 2 رکعت هم ولاړ د 2 رکعت دپاره هم ولاړ سي په مابینځ کې ناسته نه کوي او دا مسله یې زده کړي. باید موږ لمونځ خو باید زده کړو که نه وي د علماو څخه پوښتنه وکړو. اوس خو الحمدلله وسایل ډېر دي د هر عالم سره شناخت د عمر چې سړی باید معلومات سره وکړي. نو چې کله د ماښام په لمانځه کې 2 رکعاته تېري وي یو رکعت یې ونیوئ نو چې امام سلام وګرځوي ته به یو رکعت کوې بیا به تحیات در تشهد پرې وایه بیا به 2 رکعت کوې الحمدلله او سورت به وایه بیا به اخره ناسته کوې.